پس له الیاس علیه السلام څخه یسع علیه السلام په نبوت سره اختیار کړسو. الله عز وجل په سورة الانعام کې فرمایي و اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. او الله عز وجل په سورة صاد کې فرمایي واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. یسع ابن عدی څوک وایي چې د یوسف علیه السلام د اولادیت څخه دی او څوک وایي چې د هارون علیه السلام د اولادیت څخه دی او وایي د الیاس علیه السلام د اکا زوی. د یسع علیه السلام د قصې څخه هیڅ شی نه دی ذکر کړی، فقط دونه معلومه ده چې یسع علیه السلام د مرسلانو څخه دی. الله عز وجل د یسع علیه السلام د حالاتو څخه هیڅ شی نه دی بیان کړی او په صحیح احادیثو کې هم د یسع علیه السلام په باره کې څه نه دي ویل سوي. که څه هم هلته اسرائیلي روایات ډېر شته چې د یسع علیه السلام حالات بیانوي، خو زه د اسرائیلیاتو څخه شی نه رانقلوم، فقط په هغه شیانو کفایت کوم چې په قرآن کریم او سنت مطهره کې ذکر سوي او بیان سوي. او زما په معلوماتو کې د یسع علیه السلام په باره کې صحیح شی نه رامعلومیږي.